د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې افغانستان اوس مهال د مالګې په برخه کې پر ځان بسیا شوی او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو لکه تخار، سمنګان، بلخ، فاریاب، غور، هرات، پروان، پکتیا او غزني ولایتونو کې د مالګې کانونه شته چې له دې ډلې یې په 12 کانونو کې په مسلکي ډول استخراج روان دی. په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په کلني ډول له دغه کانونو څخه 344,000 ټنه مالګه استخراج کیږي. دغه معاونیت دغه راز ویلي چې له بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته په همدې موخه د هر ډول مالګې واردات بند شوي دي. اوس مهال په ټول هیواد کې 53 د مالګې کارخونې د تولید په برخه کې فعالیت کوي او دغه شمیر لا هم د زیاتېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اقتصادي معاونیت وایي چې دغه ټولې کارخونې او کانکیندنې د حکومت تر جدي څار لاندې فعالیت کوي ترڅو هیوادوالو ته صحي مالګه وړاندې کړي.